ایمان راوړي د زما حکمونه ومني بیا د دې مانه دعا وغواړي ته وګوره چې زه د دې دعا قبلوم که نه قبلوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کوم خلک زما د عبادت نه تکبر او لوی کوي دعا نه غواړي مانه هغه جهنم کې ذلیل داخل کوم حدیث کې راغلی الدعاء هو العباده همدا دعا عبادت دی بل حدیث کې راغلی الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی نو دا د عبادت مغز دا به د غیر الله نه غواړي دا به د الله نه غواړي الله نه به دعا غواړي الله نه به خپل حوایج حل غواړي الله نه به خپل مشکلات حل غواړي د مشکلات حل کولو والا الله دی بل څوک نشته ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو که الله درته تکلیف ورسوي د الله غ تکلیف د الله نه بغیر بل څوک لري کوي نشي وان يردك بخير فلا راد لفضله الا هو که الله درته فایده ورسوي د الله غ فایده تاسو څوک لري کوي نشي مگر الله فایده رسول والا الله دی تاوان رسول والا الله دی قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی قل اللهم مالک الملک تو اے اللہ تیرے کائنات مالک او تیرے سلطنت او تیرے کائنات مالک تے تؤتی الملک من تشاء چې چاته د خوښه وشي حکومت ورته ورکړي وتنزع الملک ممن تشاء چې چاته د خوښه وشي حکومت ته واخلې وتعز من تشاء چاته د خوښه وشي عزت ورکړي وتذل من تشاء چاته د خوښه وشي ذلیل کړي بيدک الخير خیر دې په لاس کې دی او شر دې په لاس کې دی انك على كل شيء قدير ته په هر شي باندې قادر یې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل شپه په ورځ کې دننه کوې ورځ په شپه کې دننه کوې توره شپه سپین سباوون باندې بدلې سپین سبا په توره شپه باندې بدلې هر انقلاب او تبدیلي ته راولي هر بدلون ته راولي د خیر حالت ته په شر باندې بدلولی شي د شر حالت ته په خیر باندې بدلولی شي مرض او تکلیفونه ته په صحت باندې بدلولی شي صحت ته په مرض باندې بدلولی شي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي مړی د ژوندي نه وباسي ژوندی د مړي نه وباسي هر کار چې انسان ته ناممکن ښکاري هغه ته کوی شي ته په هر شي باندې قادر یې هر کار کوی شي نو حکیمیت الله سره دی اختیارات الله سره دي طاقت الله سره دی رزق الله سره دی بعضې خلک په رزق کې او د رزق په معامله کې الله باندې اعتماد نه کوي الله باندې یقین نه وي د رزق دپاره ایمان خرڅوي د رزق دپاره دین خرڅوي د رزق دپاره غیرت خرڅوي د رزق دپاره خپل ناموس خرڅوي قرآن کې الله فرمایلی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین بشک الله رزق ورکوله والا دی کلک طاقت والا الله دی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ځمکه کې چې هر ژوندی شی ګرځي رزق په الله دی وکأي من دابة لا تحمل رزقها ډېر شیان په دې ځمکه باندې ګرځي لا تحمل رزقها هغوی خپل رزق په شا نه ګرځوي الله یرزقها الله رزق ورکوي لا تقتلوا أولادکم خشیة املاق خپل بچي د ولږې د یارې نه مړه نه کوي نحن نرزقهم وإیاکم بچیو ته موږ رزق ورکوو تاسو ته موږ رزق درکوو رازق الله دی رزق ورکول والا الله دی اتلس زره مخلوقات په اتلس زره مخلوقاتو کې ولس زره 999 مخلوقات یو کم اتلس زره مخلوقات د رزق دپاره هېڅ کوشش نه کوي الله رزق ورکوي په سمندر کې مایان او بحري حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ځنګلي حیوانات په دې ځمکه کې مختلف النوع حیوانات ولس زره 999 مخلوقات رزق دپاره هېڅ کوشش نه کوي الله رزق ورکوي یو انسان دی د رزق دپاره کوشش کوي کله د رزق دپاره وطن خرڅوي کله د رزق دپاره ایمان خرڅوي کله د رزق دپاره قرآن خرڅوي کله د رزق دپاره ناموس خرڅوي کله د رزق دپاره غیرت خرڅوي او کله د رزق دپاره رشوت اخلي کله د رزق دپاره کمیشن اخلي کله د رزق دپاره بل سړی وژني کله د رزق دپاره ډاکه کوي کله د رزق دپاره پاټک اچوي مختلف کارونه یې کوي حرام او حلال جایز او ناجایز غلط او ناغلط دا را جمع کوي دې لپاره چې رزق ګټي که نه ډوډۍ خوري نو دا نورو مخلوقاتو ته الله ډوډۍ نه ورکوي حدیث کې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها خبر را یو نفس هغې پورې نه مړ کېږي تر څو پورې خپل رزق پوره کړی نه په دنیا کې الا فاجملوا في الطلب خبردار په ښایسته طریقه باندې رزق راوګټئ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې حلال هم رزق دی حرام هم رزق نو ته رزق الله ته درکوي به
خو ته حلال او جائز ذرایع اختیار کا نو په حلاله بدر ترش او کته ناجائز ذرایع او وسایل اختیار کړو په حرامه بدر ترش بیا په الله پاک تعالی پختنه کې داغه فاجملوا في الطلب دراغلی و ان استطاع او کړه مؤخر شو سست شو رفتار سستو نراوی علی د الله په عبادت طلب کې رزق د الله په بندګۍ طلب کې رزق په تقوا او په عبادت او په دعا باندې رزق طلب کوي قرآن کې الله فرمایلی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې د الله د نافرمانی نه ځان وساتي يجعل له مخرجا الله غته لار وباسي ويرزقه من حيث لا يحتسب او د داسې ځای نه الله رزق ورکوي چې د په وهم او ګمان کې بني ومن يتق الله يجعل له فرقانا چې څوک د الله نه ویریږي د الله د نافرمانی نه او د ګناهونو نه ځان وساته الله ورته لار پیدا کوي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا چې څوک د الله د نافرمانی نه ځان وساته د الله نه ویریږي يجعل له من امره يسرا الله به هغه معاملات آسان کی الله به هغه کارونه آسان کی حدیث کې راغلی من جعل الهموم هما واحدا اي هم الاخره يكفيه الله جميع الهموم چې چا ټول غمونه یو غم جوړ کړ اخرت غم د باندې اخرت غم غالبو چې اخرت میں برباد نشي اخرت میں تباہ نشي يكفيه الله جميع الهموم الله به د ټول غمونو لپاره کافي شي الله به د ټول غفور د غمونو کې مدد او ټول پریشانونو کې به الله مدد وکړي الله به پاګه کې مدد وکړي او الله به پاګه کې کومک وکړي رازق الله ازمریانو ته حیواناتو ته ټول شان ته رزق الله ورکړي حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی کستا په اعتماد الله باندې مرغۍ عمره الله تاسو ولګي نه ملکي مرغۍ اس شي نه جمع کوي ونه کې کینی د شپې اس سرمایه جمع کړی نه سبا راځي الله پاک مړی بیا شپې زیونه ته بیا سبا راځي بیا الله پاک مړی سمندرونو کې الله پاک میان او کم شیانو ته کم طریقه باندې الله پاک رزق ورکوي نو الله رازق دی رزق د پاره ایمان نه خرڅول پکار ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا د دنیا د لږ قیمت زما د آیاتونو په بدل کې وانخلي فتوی خرڅ نه کوي حلال او حرام د پیسو د پر بدل نه کوي دین بدل نه کوي د درباري او سرکاري ملانو کردار ادا نه کوي دا نه کوي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا زما آیاتونه په ثمن قلیل باندې خرڅ نه کوي د الله په آیاتونو کې تحریف نه کوي حق پټ نه کوي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون کم خلق چې الله احکام پټي بینات پټي کم بینات چې الله قران کې بیان کړي الله بیان کړي هغه پټي اولئک يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هغه خلق باندې الله لعنت دی او د لعنت کوونکم په باندې لعنت ټول په باندې لعنت دی ولقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله دا هغه کسانو نه دی عهد غسته چې الله د کتاب او سنت علم ورکړي چې الله کتاب ورکړي د کتاب علم ورکړي الله دا هغه دا ميثاق غسته الله دا هغه نه دا عهد او دا اګریمنت الله هغه سره کړو لتبيننه للناس چې دا کتاب به خلکو ته څرګندوي ولا تكتمونه او نه به پټوي حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمایلی الساکت عن الحق كشیطان اخرس څوک چې حق خبره نشي کوي هغه داسې نه لکه ګونګی شیطان بل حدیث کې راغلی افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر او جابر بهترین جهاد د ظالم بادشاہ په مخ کې حق خبره کول او صحیح او څرګند خبر کول دي رزق د پاره د دنیا د پاره د دنیا د متاع د پاره د ایمان غوندې قیمتي متاع او د ایمان غوندې قیمتي سامان بربادول او تباہ کول د بیوقوف او قمقل سړي کار کې دی شي د عقلمن او عالم سړي کار کې دی نشي د توحید په تقاضاګانو کې یو شی دا شامل دی چې حاکمیت د الله دی الله نه بغیر بل حاکم نشته رزمکه باندې الله قانون چلیږي ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه حکم اختیار او د حکم ورکول اختیار نه دی مگر د الله فیصله به الله کوي حکم به الله چلیږي امر ان لا تعبدوا الا اياه ځکه الله د دې امر کړی چې د مانه بغیر بل چا عبادت نه کوي
قرآن کې الله فرمایلی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. څوک چې الله په نازل شوی کتاب او نازل شوی دین فیصله نه کوي کافران دي، هغه ظالمان دي، هغه فاسقان دي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله زما د ستا په پروردگار باندې قسم محمد